او بابوجي مبارکي راکا ماشاءالله زما لور خبرې شروع کړې یار دا وګوره کنه دا خو ډېره خبره ده تاسو ووایه چې موږ هم واورو زه به چې ووایه پاپا جاني اختر کله دی اختر مختر نشتا کونه ټینګ کې ډیر شو جې پورا کہے ټیزنو السلام علیکم استاد جی وعلیکم سلام استاد جی اختر خوراغه زماغه جوړه تیار شوې ده واو تیار شوې ده هو استاد جی زماغه جوړه را واخلې ها ورګه راخلم دا واخله هو استاد جی ما سره خدا 300 روپے دي کنه دا واخلې او د اختر نه پس بدل 300 روپے درکم ها دا سکارو کا کنه د دې جوړې دا پرتو ګوسا او چې کله د اختر نه پس 300 روپے وروړي کنه نو بیا به دا کمی سوسه اوهو یار موبایل چارجر هم خراب شو زم چې دل نوې چارجر راوړم یار زما په خیال جوړ دا دکان دی ښا اورورا دکان کې دنه څوک شته دکان کې ما څه پکار دی وایا یو چارجر پکار دی دا خو د چارجر دکان نه دی دا خو د ویل دکان دی کوټانکه لګي دنه راشه نه لګوم هالو کالام کی غره روانه شي نه څه را روانېږم ولې په خطلې نه په خانیم ته درځم به خو څه کوي سلګي راځي پاسو سلګي راځي پاسو څنګه خاصه لګي ورځ پاسو چې کوم نه لري نه سره هغه اوري او تینو اوري زما غوګونی کې ستیمو تیار کړی او خان صاحب کیا حال عید مبارک او خیر مبارک آپ کو بھی عید روزے تراویح سارے مبارک ګوره جانانه زه ستا په محبت کې تباه برباد او بدنامه شومه داسې غټ افسر جوړ شومه خو زم پیکوړې او سمبوسې خرڅومه کنه کړه تنې你别笑，做一个专业的演员吧。یاره خرچه نشته اختر هم راغی خو پر یو پیس باندې زما بل کرنې 500 روپۍ وي داسې کار کوم رنګ ته کومه الو السلام علیکم وعلیکم السلام داسې کار دروره تا ما تېر کال اختر کې 500 روپۍ درکړې وي جی او اوس بیا اختر راغی زما را پیسې به کله واپس کړې وروره نه وروره اواز دې نه راځي ها هله واپس الله حافظ الله حافظ ته منجن ماما پیژنې کم کار کوي